دا یوه لویه ستونزه اوس ده د ډیرو ځوانانو لپاره، حتی د ډیرو کارکوونکو لپاره. دوی نسی کولی چې خپل افکار، نظریات او خپلې تجربې له خلکو سره شریکې کړي. له همدې وجې ډیر خلک وروسته پاتې دي. د باجرته اوسېدو لپاره بله دا لاره هم پکار ده چې همدا اوس باید اقدام وکړي، نه سبا. ځینې ځوانان دا شکایت کوي، وایي چې له دوی سره ښه تجربه ده، له دوی سره ښه پوهه ده، د یوې مسئلې او د یوه موضوع په تړاو یې ډیر کافي معلومات هم ترلاسه کړي، خو دوی نسی کولی چې هغه اظهار کړي، هغه پریزنټ کړي، هغه نورو سره شریک کړي، ځکه چې دوی سره یو ډول ویره مل ده. سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده ښه وئ. په یوې بلې خپرونې او ویډیو کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن د جرأت په هغو حیرانونکو لارو چارو خبرې کوم چې تاسې به کله هم نه وي اورېدلې، خو که چېرته پام ورباندې وشي او اتکا پرې وشي، اطمینان درکوم چې په ډېره اسانۍ به وکولی سو چې باجرأته سو، په یو چېرته په اطمینان خبرې وکړو او خپل د زړه اظهارات په اسانه وکړو. دا یوه لویه ستونزه اوس ده د ډیرو ځوانانو لپاره، حتی د ډیرو کارکوونکو لپاره. دوی نسی کولی چې خپل افکار، نظریات او خپلې تجربې له خلکو سره شریکې کړي. له همدې وجې ډیر خلک وروسته پاتې دي، پرمختګ نسی کولی او دغه راز په ژوند کې له لویو فرصتونو ګټه نسی اخیستلی. لومړی دا چې ذهن ته باید دا قناعت ورکړو چې جرأت یا کانفیډنټ دا فطري نه دی، بلکې کسبي دی، زده کېدلی شي. او دا هغه مهارت دی چې په تجربې، په پوهې، په مطالعې او دغه راز د ایډیالو شخصیتونو په ټاکلو سره له هغوی څخه د پند اخیستلو او دغه راز د هغوی له مهارتونو څخه د استفادې سره کولی سو چې دغه مهارت راکسب کړو. یعنې داسې نه ده چې یو څوک دی له اوله با اعتماده، له اوله دی با جرأته او له اوله دی داسې یو څوک خلق سوی وي چې هغه دی په خپل ځان باندې باور ولري، خپل اعتماد پر نفس ولري او وکولی سي چې په اسانه هر چېرته خپلې خبرې وکړي، تجربې شریکې کړي او خپله پوهه شریکه کړي. نو لومړی باید په دې قانع سو چې دا کسبي دی. هر وخت چې په دې قانع سو چې دا کسبي دی، نو موږ یې کولی سو، موږ یې زده کولی سو. او هر څوک چې دا ستونزه لري، که پرې کار وکړي، سټرګل ورته وکړي او هڅه وکړي، دی به ورته ورسیږي. دویم، د جرأت لرلو لپاره دا باید ومنو چې ویره شته خو کنټرولېدلی سي. تاسې به لیدلی وي چې ځینې ځوانان دا شکایت کوي، وایي چې له دوی سره ښه تجربه ده، له دوی سره ښه پوهه ده، د یوې مسئلې او د یوه موضوع په تړاو یې ډیر کافي معلومات هم ترلاسه کړي، خو دوی نسی کولی چې هغه اظهار کړي، هغه پریزنټ کړي، هغه نورو سره شریک کړي، ځکه چې دوی سره یو ډول ویره مل ده. خو دا ویره داسې نه ده چې د دوی افکار وژل کیږي، داسې نه ده چې دوی نسی کولی، داسې نه ده چې دا ویره د دې باعث ګرځېدلې چې دوی سټیج ته لاړ سي، دوی په یو مجلس کې خبرې وکړي، دوی په ټولنه کې د یو باجرأته کس په توګه راڅرګند سي. کله چې دغه ویره مدیریت شي، کنټرول سي، نو موږ به وکولی سو چې خپل اظهارات په اسانه وکړو، خپلې تجربې په ښه شکل وړاندې کړو او خپله پوهه په ډېرې اسانۍ سره تر خلکو ورسوو. دریم، د باجرأته اوسېدو لپاره کوچني ګامونه پکار دي چې موږ ته لوی بدلون را په برخه کوي. هغه دا ده چې د موضوع په تړاو لومړی خپل ځان پوهول دي، داسې پوهول چې په زورو زیر موږ پوه سو، په هغه فلسفه یې موږ پوه سو، په هغه وجودي تعاملاتو باندې باید پوه سو د مسایلو په تړاو چې موږ خبرې کوو. که احیانا موږ د هغه موضوع په تړاو چې غواړو خبرې پرې وکړو، نظرونه پرې بیان کړو، یا زموږ تجربه ده، موږ د هغې په تړاو معلومات ونه لرو، مطالعه ونه لرو، نو موږ به ونه سو کولی چې په ښه شکل سره، په باجرأت ډول سره هغه موضوع تشریح کړو. هر کله چې د هغې موضوع په تړاو موږ هڅه وکړه، خواري مو وکړه، معلومات مو راټول کړل، نو وبه کولی سو چې زموږ راټول کړي معلومات تر خلکو په اسانۍ ورسوو. نو د کوچني ګامونه د خپل باجرأته اوسېدو لپاره ډیر مهم دي. دا هم مهمه ده چې تاسو یو چیرته خبرې کوئ، خپلې سلیقې ته پام وکړئ، خپل شکل ته پام وکړئ او خپل هغه باډي لانګویج ته هم پام وکړئ. کله چې دغه واړه ګامونه اخلئ، واړه کارونه ترسره کوئ، تاسو له یو لوی بدلون سره مخامخ کیږئ. د باجرأته اوسېدو لپاره بل مهارت دا دی چې همیشه خپل ځان ته درناوی کوئ، ځکه د جرأت لپاره اساسي بنسټ خپل ځان درناوی دی.
کله چې ته له ځان سره مینه وکړې، په ځان پانګونه وکړې، ځان ته پاملرنه وکړې، نو وبه کولی سې چې په اسانۍ خپل افکار، خپل ذهنیت، خپل تجربې، خپل ذهنیت او خپل طرحې چې په ذهن کې لرې په اسانۍ سره له نورو سره شریکې کړې، او ته به د خپل ځان ته د چمتووالي لپاره خپل وخت مصرف کړې، لګښت به مصرف کړې، او دغه راز کله چې ته دغه ټکي په نظر کې نیسې نو ته به وکولی سې چې په خپل ځان به دې اعتماد پر نفس لوړ سي، په خپل ځان به دې باور لوړ سي، او وبه کولی سې چې هر چیرته بې له کومې ستونزې، بې له کوم جنجاله او بې له کومو نورو مسایلو وبه کولی سې چې په اسانۍ سره خپل اظهارات، خپل احساسات او خپل معلومات وړاندې کړي. د باجرته اوسېدو لپاره بله دا لاره هم پکار ده چې همدا اوس باید اقدام وکړي، نه سبا، بلکې ځکه چې خلک دا ویره لري که دوی را وړاندې سي نو دوی به تیر وځي، دوی به له ستونزو سره مخامخ سي، یا به د دوی هغه ورکړل سوې موضوع یا په کوم مسله چې خبرې کوي په اسانۍ به یې تشریح نه کړي. دا یو ذهن کې یوه ستونزه ده. کله چې ته همدا نن اقدام وکړې، همدا اوس چمتوالی ونیسې، همدا اوس معلومات راواخلې، نو کولی سې چې په ډېره اسانۍ سره خلکو ته خپل افکار انتقال کړې، خبرې پرې وکړې، نظریات پرې وړاندې کړې، طرحې شریکې کړې، نو دې برخه کې هېڅ ستونزه تا سره نه پیدا کېږي. او وروستۍ خبره دا چې د باجرته اوسېدو لپاره یا د باجرته خبرو کولو لپاره ته باید همدا اوس پرېکړه وکړې. ته کله چې تصمیم ونیسې چې ته باجرأته یې، ته کولی سې خبرې وکړې، نو په دې کې څه ستونزه پیښیږي؟ هیڅوک او هیڅ خنډ ستا مخه نسي نیولی چې ستا افکار وځپي، ستا افکار محدود کړي او ته ونسې کولی چې په اسانۍ خبرې وکړې. ته به وشرمېږې، یا به بله ستونزې سره مخامخ سي، یا به تیر وځي. نو هر کله چې ته دغه څو موارد په پام کې ونیسې، نو په اسانۍ به وکولی سې چې په یوه داسې ځای کې چې تا یې فکر هم نه و کړی، چې تا یې تجربه هم نه لرله، د لویو اشخاصو په مخ کې، د باجرته کسانو په مخ کې، د ټولنې د بانفوذه خلکو په مخ کې، د لویو سیاسیونو په مخ کې به وکولی سي چې په اسانۍ سره خبرې اترې وکړې، باجرته واوسې، پوښتنې وکړې. او هر کله چې ته په خپل ځان باندې بې باوره وي، بې اعتماده وي، پر خپل نفس د کنټرول نه درلود، نو بیا نسي کولی چې ته حتی خپلې تجربې شریکې کړې، حتی خپل نظریات شریک کړې. نو دا لا پرېږده چې ته لوی مسایل راواخلې، د هغو مسایلو په اړه خپلې طرحې شریکې کړې، پوښتنې وکړې، حتی نیوکې وکړې. نو کله چې ته واړه واړه مسایل په پام کې نیسې، ځان ته پاملرنه کوې، ځان ته درناوی کوې، نو دغه مسایل د دې باعث ګرځي چې ته په اسانۍ سره وکولی سې خپل احساسات شریک کړې او په باجرته ډول په ټولنه کې واوسېږې. تر بیا ښه وخت.